په 15 سپتمبر د امریکای په سپینه ماڼۍ وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره یوازې د هغه فیورټ فیلډ مارشل عاصم منیر او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لیده کاته نه وکړي. په دغه ورځ د ترکیې صدر طیب اردوان هم د طاقت په دغه ماڼۍ کې ناست و. د دغه ملاقات یوازې 9 ورځې پس پاکستان په افغانستان حمله کړې وه. طالبانو یې ځواب ورکړی و. وروستو د امریکې نږدې انډیوال قطر منځګړیتوب شروع کړ. اوس ترکیې صدر خپل 3 لوړ رتبه وزیران پاکستان ته لېږي. آیا د هر څه محض اتفاق دی؟ ننني پروګرام کې په لومړي ځل د دې سترې لوبې نه د پردې پورته کولو یو کوشش کوو. کوشش مې کړی دی او ډېر ژوره غوپه مې والې ده. خواهش کوم چې دا پروګرام ډېر په دلچسپۍ او غور سره واورئ. په تېره یوه میاشت کې د پاکستان او افغانستان اړیکې ناڅاپه د تاوتریخوالي او شکونو ډکې شوې. جګړه شروع شوه. اوس یو دم انقره هڅه کوي هغه څه وکړي چې کابل او اسلام آباد یې په تېرو په 4 کالو کې په کولو کې ناکامه شوي دي. یعنې دایمي اوربند او د باور بیا رغونه وشو. داسې چې د آذربایجان په باکو ښار کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره طیب اردوان لیده کاته وکړه او د دې لیدو کتو وروستو د ترکیې صدر یو دم اعلان وکړ چې هیواد یې خپل 3 لوړ رتبه چارواکي د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان، د دفاع وزیر یشار ګولر او د استخباراتو مشر ابراهیم کالن د ځانګړي ماموریت لپاره اسلام آباد ته لېږي. د هغه په وینا د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې صلح او اوربند دی. یو میکانیزم جوړول دي. ترکیې خپل 3 اعلی‌ترین شخصیتونه اسلام آباد ته لېږي چې هدف یې څه دی؟ تلپاتې صلح او اوربند. یو میکانیزم جوړول دي. اوس راځو تر ټولو مهمې ترینې نکتې ته چې هغه د طالبانو وایم ذبیح الله مجاهد 2 ځله وکړه او زه ډېر زیاته بیا وایم خو مجاهد صاحب هم وویل هغه دا ده چې د پاکستان روسي عملیات او جګړه او ګواښونه د یوې لوی پلان برخه ده چې هدف یې د امریکا لپاره د بګرام هوایي اډې ته د بیرته ورتګ لاره هوارول دي. دا ډېره غټه نکته ده او د ننني پروګرام کې د دې نکتې تمامې کړۍ سره یو ځای کوم. خو دې نه مخکې د پاکستان دفاع وزیر څه وویل. خواجه صف چې طالبانو کې یو مضبوط ګروه ته یا ډله ده چې هغه د تاوتریخوالي زیاتېدو هڅه کوي. یعنې هغه فرمایش نه پوره کوي کوم چې وایټ هاوس او اسلام آباد غواړي. او د هغه په وینا داسې کسان له بهره تمویل شوي سازش څخه کار اخلي. د دې نه مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم داسې وویل چې سیبا د طالبانو په حکومت کې ځنې کړی تاوتریخوالي لپاره کوششونه کوي. اوس په ورته وخت کې سیبا په مطبوعاتو کې یو غټه جګړه روانه ده. سازشي تبریز دي او الزامونه دي او ما جنګ وګټو تا جنګ وګټو هغه داسې وکړه او ډنګ ډوته او دا ډراما وغیره وغیره. زما په عمل به ته دې ته ډېر د بیل نظر نه دی او ډېر غټ او پراخه نقطه پکې را پیدا کوم. نیټه د 15 سپتمبر کال دی 2015. ګډونوال دی صدر ټرمپ د امریکا صدر او ګډونوال دی رجب طیب اردوان د ترکیې صدر. موضوعات دا وټاکل شو او دا مهم موضوعات دا هم دا موضوعات دي کوم چې زه وایم. خو په دې موضوعاتو کې ځینې ډیمانډز او فرمایشونه هم شوي دي. تجارت و اقتصاد و همکاري وه. دواړه لوري چې دي امریکا او ترکیه دې غواړي چې سوداګرۍ کې پراختیا پیدا کړي. دې کې بوینګ جهازونه دي د امریکې، په دې کې احتمالي ګمرکونه دي د هغې تعرف راکمول دي چې د دواړه د 100 بلین یا 100 میلیارډو ډالرو هدف ته ورسېږي. دې کې یو بل ټکی چې دی هغه د ترکیې لپاره ډېر مهم دی او هغه د دفاع او پوځي صنعت کې همکاري. F-35 امریکایي جهازونه دي او F-16 امریکایي جهازونه دي. هغه غواړي د ډېر وخت راسې ترکیه کوشش کوي ته یې بردواجه ترلاسه کړي او په دې کې امریکا د دې د جهازونو دغه چې و معامله ځنډولې وه. ولې ځنډولې وه چې ترکیې د روس نه S-1400 واخیستل او د دې له امله F-35 پروګرام چې دی امریکې هغه وځنډاوه ترکیې سره. یعنې دا ډېر مهم
ډیمانډ و یا خواهش و او د صدر طیب اردوان د دې علاوه ځینې مهمه سیمه ییز موضوعات هم پکې ډسکس شوي وو په هغه ورځ باندې اوکراین مسله وه، شام مسله وه، اسرائیل او د غزې مسله وه وغیره وغیره. اوس ورځو پاکستان ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل عاصم منیر هم په دغه ورځ سپینه ماڼۍ ته په 25 سپتمبر کال 2025 باندې ورسېدل. کو انسیډنټ ته ګوره. په دې ملاقاتونو کې د دې وروستو د دې سفر هدف دا وښودل شو موږ ته چې د امریکا پاکستان سوداګرۍ او پانګونې پراخول غواړي په ځانګړې توګه په کرونده کې، کرنه کې، قانونو کې، انرژۍ کې او ټکنالوژۍ کې. همدارنګه د امنیت او ترهګرۍ ضد شریکه مبارزه، همکاري پیاوړتیا او ممکن اړیکې چې دي دې باندې بحث شو. اوس د لوی منظر زه تاسو ته انځور چې دی ښایم. امریکې هدف درته وایم. د امریکا سیمه ییزه سټراټجي څه ده؟ اب صدر ټرمپ غواړي بګرام ته ځان ورسوي او د افغانستان پاکستان سرحد باندې امنیت کوشش وشي. پاکستان او ترکیه د سیمه ییزه شراکتدارو په توګه امریکا کارول غواړي. ترکیه هدف څه دي؟ سیاسي اعتبار ترلاسه کول، د دفاعي اړیکو پیاوړتیا، د امریکا د مهم شراکتدار په توګه ځان ثابتول. پاکستان هدف څه دي؟ پاکستان اهداف دا دي چې د ټي ټي پی کنټرول ترلاسه کړي. په ظاهره د طالبانو همکارۍ ته ضرورت لري. هغه طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي او خپل لویدیځ سرحدونه چې دي دا خوندي کړي او د امریکا باور قایم وساتي. تحریک طالبان افغانستان څخه غواړي نړیوال مشروعیت، د امریکا او پاکستان د فشارونو کمیدل. یعنی دا دوه غټې خبرې دي چې د طالبانو د مشرانو نه موږ بیا اورېدلې دي. اوس د دې تمامو خبرو خلاصه څه ده؟ که څه هم دغه پیښې په لومړي نظر کې داسې بې ترتیبه بې اړیکې ښکاري، تاسو ته به داسې ښکاري، خو د امریکې سټراټیجیک اهداف د پاکستان امنیتي اندېښنې، د طالبانو واکمني او د ترکیې دفاعي غوښتنې یو منطقي سټراټیجیک ترتیب سره لري په خپلو کې. دا تارونه، دا کړۍ د یو بل سره داسې د یو بل تاویږي. که پوه شوي نه زه ریپیټ کوم، زه درته بیا وایم. د امریکا هدف تر څو بګرام ته لاسرسی یقیني کړي. پاکستان غواړي د ټي ټي پي کنټرول. امریکا هدف، د پاکستان هدف. ترکیه څه غواړي؟ ترکیه نفوذ او د وسلو تړونونه د امریکې سره. او طالبان څه غواړي؟ مشروعیت ترلاسه کول د نړۍ نه. اوس د تمامو لیدنو به حال ویشته کو ګورئ. په 25 سپتمبر باندې طیب اردوان لیدنه، د شهباز شریف لیدنه د صدر ټرمپ سره، نو د دې منځګړتوب رول ته اوس که د ترکیې وګورئ، سم د ټکی خپل درې غټ شخصیتونه اسلام آباد ته لیږلو کوشش وکړو. نو داسې ښکاري چې د دې اړیکو تارونه د یو بل سره جنګېږي. دا ډاټس 1 2 3 4 5 6 نقشه ته جوړېږي. او د دې نقشې غټ تعبیر چې دی زمانه که تاسې اورئ چې دا بنیري تعبیر دی، نو ما یو طرف ته کوي. ذبیح الله مجاهد نه واورئ. د طالبانو په افغانستان کې بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان د پوځ یوه کړۍ هغه نوم اخیستی دی چې د زبر ځواکونو په فشار باندې د بګرام لپاره په افغانستان کې اړې جوړول غواړي. اوس دې کې یو ډېره غټه نکته چې ده، ډېره مهمه نکته چې ده، هغې ته زه اشاره کوم او هغه زه ډیر زیات په دعوی سره دا خبره کوم چې ذبیح الله مجاهد شاید په څو ورځو کې په خپل وطن کې، په خپل هیواد کې دننه ځینې شخصیتونه هم په دې لوبه کې هغو طرف ته اشاره وکړي. یو وار بیا افغانستان د امریکا په لمسه سازش او فرمایش باندې سیمه ییزه طاقتونه چې دي په کې اړې ګړې جوړوي او د افغانانو کور ته اور وروړي. او دا ځل په لومړي ځل باندې که چېرې داسې وي څنګه چې موږ وویل چې ترکیې ته F-35 F-16 پروجیکټ چې دی په دې کې د امریکا نه دغه دا تیزول غواړي، هغو ته ضرورت دی په سیمه کې. او دې کې د ګیسو خبره هم هغو کړې وه او هغه د صدر ټرمپ په دې خواهش کې دا پاکستان سره شامل شوی وي. نو دا به ډېر یو غیر معمولي کار وي چې دا اور چې کوم په دغه سیمه کې که دا کرل کېږي او بلیږي، یو وار بیا د امریکا په لمسه فرمایش او خواهش باندې پاکستان اسلام آباد داسې کوي او قرۍ ملګرتیا کوي
نو کم اور چې په تېرو 20 کالو کې په اسلام آباد بل دی او ګیر چاپېره بل دی، دا بیا نورې نړۍ ته هم غځېږي. لازمه خبره ده. دا تپ دا لمبي چې دي دا به یوازې د اسلام آباد او د لاهور نه خېږي، بلکې دا به د نړۍ په نورو ښارونو کې بیا محسوسېږي. زه داسې فکر کوم. نو په ممکنه توګه څوک به دا وایي چې بونیریا تا ته چا ویلي دي، پنټاګان درته ویلي دي، وایټ هاوس درته ویلي دي، انقره کې د چا نه تپوس کړی دی، په کابل کې د چا نه تپوس کړی دی. نه، ما ته چا نه دي ویلي. او زه دا دعوه هم نه کوم چې زه د خبریالانو په رنګه د دروغ دعوه کوم چې زما سورسز ما ته ویلي دي. بالکل زما سورسز ما ته نه دي ویلي. زه سورسز نه لرم په دې موضوع باندې. زه د یو خبریال په توګه دا ډاټس چې دي دا جنګوم لګیا یم. دا تحلیل چې دی دې ته داسې ګورم چې په ترکیې ناڅاپه دی لوبې ته رادانګل چې وو او خپل 3 وزیران اسلام آباد ته لېږل چې دي، او د دې نه مخکې په 15 سپتمبر باندې د امریکې په وایټ هاوس کې د هغه صدر ټرمپ سره ملاقات او د F-35 او د F-16 غوښتنو کې د ټرمپ لخوا هغه ته ګرین سیګنل او د پاکستان د فیلډ مارشل عاصم منیر او د شهباز شریف ملاقات او د هغې وروستو په ټوله نړۍ کې صدر ټرمپ ساره ماښام دا ډنډوره کوي چې my favorite field marshal I miss my favorite field marshal. هلکه څه چل دی چې ستا فیورټ فیلډ مارشل دی؟ زه د پوښتنه کوم چې څه لفظونه خو به یې کړي. نو د مجاهد په دې شک کې ډېر ژوروالی ښکاري، ډېر لوی ژوروالی ښکاري. ما ته دا ډاټس کنیکټډ ښکاري. د دې پروګرام د کېدون وروستو په ممکنه توګه دا خبرې اترې چې کله ترکیې خپل 3 مشران ولېږي اسلام آباد ته، د هغې وروستو څه نتیجې راشي، تاسو به دا پاڼه د ګرې ایریاز چې دا خړې اوبه چې دي دا به لږې نورې رڼې شوې وي. دا ډنډ چې دی په دې کې به میان دننه چې لامبو وي په نظر به راځي. اوس خو ډنډه خړه ده، دننه پکې میان نه لیدل کېږي، خو دا ډنډه د دې نه په لومبي ځل باندې ما پرده پورته کړه چې روان څه دي، لوبه څه کېدونکې ده. او د نړیوالو طاقتونو در اصل په افغانستان کې پلان او منصوبه څه ده. هغه ملګري چې دا پروګرام تر اوسه پورې نه دی سبسکرایب کړی، زما خواهش به دا وي، زما ستاسو ته زما خواست دا وي چې دا سبسکرایب کړئ، دا ګورئ، ملګرو سره شریکوئ، او تاسو که په دې موضوع باندې فکر کوئ چې رحمان بنیریا ستا د دې نظر سره موږ اتفاق لرو، نو ماته ولیکئ، که نه لرئ نو هم راته ولیکئ. په ممکنه توګه تاسو سره یو بل نظر وي چې هغه زما د دې نظر نه او زما د دې خیال نه زیات قوي او عملي وي. یو پروګرام تیارولو کې 4-5-6 ساعته زه وخت لګوم. نو هغه ملګري چې دا پروګرام ډاونلوډ کړي بیا خپلو پاڼو ته ټیک ټاک ته او فیسبوک ته او یوټیوب ته وراچوئ، مه کوئ، مهرباني وکړئ او تاسو وګورئ دې خبرو ته چې په دې خبرو کې د نړیوالو طاقتونو ته چې کله د سازشونو نه پرده پورته کوي نو ته ژوند خپل په خطر کې وراچوئ. دا آسان کار نه دی، دا بیخي ګران کار دی. نو مهرباني وکړئ، که نور سم نشئ کولی، که نور سم نشئ کولی، نو کم سے کم زما دا پروګرامونه ټوټې ټوټې کوئ، خپلو پاڼو ته خېژوئ. دا کار خو کم سے کم مه کوئ. او ځینې ملګري پکې بیا ماته دا هم وایي چې او بنیري صاحب موږ ستا سره مینه کوو، ستا پروګرامونه خپروو. نو زما پروګرامونه زما پاڼې شته، په هغې زه خپروم. مینه که کوئ د هغې لینک خپروئ، د فیسبوک نه یې خپروئ، د ټویټر نه یې خپروئ او د بي کاست یوټیوب چینل نه یې خپروئ. هم دا د نور پروګرام زه رحمان بودره یم، چېرته شپه دلته ښه شپه، چېرته چې ورځ دلته مخه ورځ په مخه.